د کهانه شروع د وی جنې نه کیږي چې خد یو څو میاشتو ماشوم په غېږ کې راواخلي او ورور له ورکی وی ګورو چې دا ماشوم په بو کې ساغستې شي او کنه ورور ماشوم الټه کی او په بو کې ورل سر ډوب کی چې ساده بندیدو د وجې ماشوم پتړته کوشي دوی د پرخودو په ځای باندې ورپسې په خندا شي او بل خو د دوی مور لګیاوي او د چرګونه انډې راخلي پلار خپه مزه کې ټي وي ګوري لګي او وخت سره اخر ماشوم ټوپونه بند کی په دې کې د مور ورته پام شي چې دوی لګیاوي او ماشوم ډوب کړي د دې پرې دو سره دغه دراسونه انډې خوېږي او په منډه باندې دا غوي نزوي راواخلي چې په ډبونو سره او بو غورځي او په جړا شي لور ورته وایي موږ صرف لوبې کولې چې دا ورله سپېړه ورکی لور ورته وایي موږ هیڅ غلط نه دي کړی چې دا نه هم یو مضبوطه سپېړه وباسي دا هر څه چې پلار ویني نو مور ورته بچو شي ودا لیونیان شوي دي پلار د دوه کتاب واخلي او ورته کی ودا ټول د دې د لاسه فاصل کې دا دوه د دوی اصل اولاد نو دا دوی د یتیمخانه نه راوستي دا غزي خلکو ته په دوی کې سخت ښکارېدل او حقیقت د دین زیات خطرناکو دا دوه د سرمن په وی عجیب بیماری کې مبتلا و پنځه کال مخکې کله چې دوی د مور او پلار وادو نو په دغه ورځ باندې د خلکو د روان دي د مور د خېټې نه وینه وروته چې هسپتال ته په بوتلو سره ډاکټر ورته ویل وستا په ټول جون کې هم یو ماشوم نه کیږي چې دې خبره پورې دو سره داغي زړه ماچي او چې کوم پوهیږي نه چې دا سوشو اوس هغه شپه ورځ په غم کې تیری چې ورځ د خوشاله ولو د پاره خاون ورته وای وسو شو چې زمونږ بچی نشتا په دنیا کې داسې ډیر ماشومان دي چې مور پلارې نشتا په سبب باندې دوی دوه یتیمخانه ته لاړ شي چې هلته کې د خځې څنګه دا غځه ماحول ته پام شي نو په زړه کې عجیب غونډه را پیدا شي هلته کې دوی هر قسمه واړو ویني خو یو یې پکې هم خوښ نشي چې تلو په وخت کې پادری ورته جوړ ورو خورو خای چې پراتلو سره دوی ته وای وی تاسو بس موږ مور پلار جوړېږي چې دوی د معصومه لهجه د وجې دا غوي خوښ یو په منډه باندې هغوی د دې خواله ورشي وی مورې مونږ د دې ځای نظر بوزا ولې چې بار د باران د وجې د ګړز ګړز आवाज نه خوند دې ته وای وی سوچ پیوکا بوزي او کنا چې په دې سره هغه رامخ کې شي او خوند ورته غړي غونتی وای وی ماته په دې بړو کې ساجيبه غونتی سخکاری چې خزه ورته وای وی کې دی شي دا هغه واړه دي کم چې واقعي د مدد حقدار دي په دې سره خوند دې خاموش شو مجبورن دغه واړه ځان سره په گاډي کې راکېني واړه ست خوشالي چې کوړه پر ارسېدو سره د دوی سپې داسې غوپا کوي لکه چې د دوی نه ورته یره ورځي دا خبره هغوی ته عجیبه نه لګي او پلار په دې خبره باندې کور ته رادننه کي زمونږ دا سپی چې کله مېلمانو ویني نو همدغسې غوپېږي د شپې په وخت کې بیله ټول کور له خوراک تیار کړي چې دې پرې دو سره واړه دومره خوشحاله شي چې پلار ته د بوټو نه جوړ کړی شوی تاج ور په سر کړي او مور له په تحفه کې لاکټ ورکړي د لاکټ په لیدو سره بیله ته عجیبه غونته احساس وشي خو دا خبره دا ځان نه په دې خبره باندې رکي وي دا زما وهم دی د سارې مور چې څنګه د خوب را پاسي نو په کور کې زه په زه مذهبي سيزونه ملاوېدل ورته شروع شي د دوی د هر کوټې د پاسه صلیب لګېدلی چې دې په لیدو سره د دې په ذهن کې دا راشي وي کېدی شي دا هر څه دوی ته په یتیمخانه کې ښودلی شي دا ګنډل کوي او واړه ورته د خپل مذهب په باره کې خبرې کوي د دوی په منځ کې په لږ وخت کې داسې تعلق جوړ شي چې مور او بچي په بالښتونو د وهلو والا لوبو لګوي د لوبې په وخت کې ناڅاپه بجلي لاړه شي چې په دې سره هغه خوا دې خوا کتل شروع کړي واړه ورلا سر ته د بالښت اوره ور واچي او په شریکه باندې ورله سابند کی هم بچو شي چې پورې دو سره خوند دی راشي او بچو ته په خبرو شي ودا تاسو کم حرکت کو مور مو یې راولا وړ مور نه د مافي غوښتو د پاره ور مخ شي چې په دې وخت کې دا غوي سپې بچو شي بیل کلیک نیولي چې سپې په چکو لګي په منډه باندې د غزاینه لاړ شي سپې هغه له لاس ویني کی چې دې مور تو وای ودا هر څه زمونږ د لاس شو بیا به داسې نه کیږي په نیمه شپه کې سپې واپس غوپار شروع کی چې په دې وخت کې هغه دوه سپې ته په خوراک کې زهر واچي دې دوه پر راخکرو کور ترانه نه باسي او بیا تیرې په چاړه باندې یو اندام بیل کی د مور چې څنګه سار په وخت کې سترګې وغړېږي نو دوه بچي ورته په وینو کې لت پت ولاړي وي سپوی مدر لچپ کو هغه د ساتلو قابل نو ته خوړې مو بل چې څنګه بار ته روزي نو ټول کور د وینو سقاوي او سپی ټوټي پروتي په دې سره مور پلار ته احساس وشي چې دا ماشومان عام نه دي هغه دغه سپی خخ کی چې پس سره د بیل ازره مات شي خوون ورغلا په دې خبره باندې تسلی ورکړي وی دا لا واړه دي نه پوهیږي دې ته چا عقل نه دی خودلی په دې کې شپه شي چې بیلا د چا په ښکالو باندې پوه شي چې څنګه د خپل کمرې نه بار ته روزي نو دوه بچي په کندو باندې ګرځي او ساجيبه غونډه جملې وای مور چې څنګه هغوی ودري یو خپې ورلو ګوري نو په خپو یې وینې راماتې شوي مور زر دوی دوه له پټه وکي چې واړه ورته وایي موږ تاسو لا ډیر تکلیف درکړو دا موږ ځان له سزا ورکوله چې په دې سره مور ورته وایي وی تاسو ما معاف کړی دا قصه ختمه کې تاسو ته چا ویلي دي چې د ځان خوګولې
عادت دی. په دې سره هغوی دواړه د دې شکریا ادا کړي او په سبا باندې د دوی اختر راشي. د دوی کور د خوشحالو نه ډکي. پلار بچو ته د خندا خبرې کوي او بل خوا د مور طبیعت یې ټیک نه چې راپروزي هسپتال ته په وړو سره یو عجیبه خبر ورته میلو شي. وي د ستاسو اوس اولاد پیدا کیدی شي. دا ډیره د حیرانتیا خبره ده. په دې سره واړو هم خوشحالي او بیلا ته هم داسې لګي. وي دا واړو په موږ پسې بختور دي. هغوی مور ته په پریډ کې د حصې د اخیستو خواهش ظاهر کړي چې مور یې ورته وایي وي زه ناجوړ یم خو غم مه کوئ تاسو به نه پاتې کیږئ. په سبا باندې چې دوی څنګه هلته کې لاړ شي نو یو موټا هلک په دوی پسې ټوکې شروع کړي. وي دا دواړه داسې ښکارېږي لکه د بورې بوتان. هغوی ته له هېڅ قسمه څه جواب ورنه کړي چې لږ ساعت پس هغه موټا هلک په وینو کې رنګ بنګ راشي او الټه راپروزي. بیله د مخې سره یې پوه شي چې دا زما د وړو کار دی. خو هغوی د دې خبرې د منلو نه انکار وکړي چې موږ خو په دې وخت کې په چرچ کې موجود وو. د دوی د معلوماتو دپاره بیله هغه یتیمخانې ته لاړه شي د کومې نه چې دوی دواړه راوستي وو. دغلته کې هغه ټوله خبره پادرۍ ته وکړي چې په دې سره الټه هغه دې ته په خبرو شي. وي هغه واړه نیکان دي صرف ناجوړه دي د دې نه علاوه هېڅ غلطه خبره پکې نشته. کور ته په راتلو سره دا په خپله باندې دواړه واړه وده کړي او د هغوی د وده کولو نه پس د هغوی کتاب په پټه باندې راواخلي چې پکې هغې ته یو اضافي کاغذ میلو شي په کوم کې چې هغوی د قتلونو عکسونه جوړ کړي یو د سپي او یو د هغې موټا هلک. په دې سره دې ته اندازه وشي چې د دوی په دې کتاب کې څه لیکل شوي دي دوی هغه خبرې په عمل کې راولي او داسې ورته لګي وي که دا موږ ډېر ښه کار کوو. دا د هغوی ټول سامان په صندوق کې واچي او په غوسه کې هغوی دواړو ته ووایي وي چې کله تاسو د 18 کالو شئ نو بیا دا راغستی شئ د هغې نه مخکې که دوی لم ګوتې م یوړې نو واپس ته م یتیمخانې ته لیږلي یې. د دې پورې سره دواړه ویریږي او دا هغه سامان ته هلکي. بیا ته داسې لګي وي که چېرې اوس هر څه ټیک شو خو اوس خو ایله هغوی خپل اصلي رنګ راښکاره کړي. د هغې نه ویښته ووتل شروع شي چې هغه قینچي راواخلي او د ویښتو په وړو کولو باندې شروع واچوي. پلار بچو ته وایي وي مور مو بیماره ده مې تنګوئ چې هغوی ورته سر وړقوي. هغه اوس دومره کمزورې شوي چې په پوړو باندې هم په مشکله خیږي. د سهار چې څنګه د هغې سترګې وغړېږي نو لاسونه یې په بیټ پورې تړلي شوي چې مخامخ ورته هغه ورور او خور ولاړي. وي پلار راته ویلي دي چې د مور خیال مو ساتئ موږ ستا خیال ساتو. هغوی ورته لاول نخرې پخرې وکړي خو لږ ساعت پس خپل اصلي رنګ وښایي. هغوی مور له ګرم پی ورکوي. هغه د پیوس کولو نه انکار وکړي چې په دې سره ورور یې پی په ستن کې واچوي او مور له یې وښي چې په دې سره دا په جټکو شي او پړې وشلېږي. دا په وخت په باندې باورچي خانې ته لاړه شي ولې چې دې نقلي خپه په کمره کې پاتې شوي. هغه چاړه راواخلي او دوی دواړو له دمکي ورکوي. وي زما خواله را نه شي چې لور یې ورته په یېرېدونکي اواز کې د قصده ووایي وي مورې مونږ خو صرف ستا مرسته کوله چې په دې کې جیګ ته ټوله ګناه د ښځې ښکاره شي. وي دلته دا څه روان دي. یو څو ورځې پس د دوی دواړو خپل اولاد پیدا شي چې دې په لیدو سره په خپل منځ کې وایي وي بد وخت د خیره لاړه د دې نه ناخبره چې دوی ته لا ډېر څه کتل پاتې دي. یو څو ورځې پس کله چې بیله د چرګو نه انډې د راوړو دپاره تلي نو بچي یې د دې موقع نه فایده واخلي او زوی ورله راواخلي. هغوی په دې سوچ باندې ماشوم اوبو ته ورښکته کړي وي چې دا په اوبو کې ساه اخیستی شي او که نه خو په خوشقسمتۍ سره دغلته کې بیله راشي او خپل زوی د مړ کېدو نه مخکې بچ کړي. دا واقعه د دوی صبر تمام کړي او هغه دواړه واپس په یتیمخانه کې پرېږدي. دوی ته داسې ولګي وي که چېرې دا هر څه د همیشه دپاره ختم شو. د شپې په وخت کې دوی ټي وي ګوري لګي چې ناڅاپه بند شي. جیک د انټینا ټیکولو دپاره بره لاړ شي او ښکته بجلي به پړقېدو شي. په دې سره بیله سخت ویریږي او په خپل خاوند پسې بره وخېږي. چېرته کې نه میلاوېدو د وجې دا بار ته روزي او ښکته نه خپلې کوټې ته پام وکړي چې په خاوند باندې د بجلۍ د وجې اور لګېدلي. دا ورته ګوري او خاوند د دې د سترګو د وړاندې مړ شي چې په دې وخت کې دې ته خپل زوی رایاد شي. کوټې ته په ورتلو سره زنګو خالي وي چې په دې وخت کې دې غوږونو له یو عجیبه اواز راشي وي ځان له ساه بنده کا زوی به دې په خپله راشي چې په دې سره هغوی خپل نیمګړی کار هم مکمل کړي او دې ته خپل زوی میلو شي. دا زوی زر زر راواخلي او ټول کور د لمبه کېدو نه مخکې بار ته روزي. هغه د بیمارۍ د وجې بېهوشه شي چې هسپتال کې د سترګو په غړولو سره پادرۍ مخې ته ولاړی. دا تینا د وړو په باره کې تپوس وکړي وي واړه بېګا چېرته وي چې هغه ورته ووایي وي هغه ما سره املاستو ټوله شپه چې په دې سره دې ته دا د هغوی ازار ښکاره شي او مجبوراً دواړه واپس د یتیمخانې نه راولي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. میلاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.